اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ بقرہ مدنی سورت ته او پدې کې 200 او شپږ آیتونه او سلويخ رکوګانی دي. مکی سورت او مدنی سورت څه ته ویل کیږي؟ عام خلک دا وایي چې په مکه کې کوم سورتونه نازل شي نو دا مکی سورتونه دي او په مدینه منوره کې چې کوم سورتونه نازل شي دا مدنی سورتونه دي. فی الواقع دا څنګه دا بلکې مکی سورتونه هغه سورتونه ته ویل کیږي کوم چې د هجرت نه مخکې نازل شوي دي یا د هغې ابتدا د هجرت نه مخکې شوي وي، او کوم سورتونه چې د هجرت نه وروسته نازل شوي دي نو برابر خبره ده که نبی کریم صلی الله علیه وسلم په مدینه منوره کې او که په حدیبیه کې او که په یو نورو جنگونو کې او که په هر ځای کې هغې ته مدني سورتونه ویل کیږي. په اسانو الفاظو باندې دا چې د هجرت نه مخکې کوم سورتونه نازل شوي دي یا نزول شروع شوی دی دې ته مکی سورتونه وي، او د هجرت نه وروسته چې کوم آیتونه کوم سورتونه نازل شوي دي هغې ته مدني سورتونه وي. الف لام میم نه دا شروع کیږي سوره بقره. الف لام میم، الف لام او میم دی حروف ته حروف مقطعات ویل کیږي. د نورو سورتونو په اول کې الف لام میم، الف لام میم را، الف لام میم صاد، حامیم، حامیم عین سین قاف، کاف ها یا عین صاد وغیرہ. داسې قسمه حروف ته چې کوم ځان له ځان ویل کیږي د حروف مقطعات ویل کیږي. د دې په باره کې مفسرین وضاحت کړی دی چې د دې مراد څه دی. د ټولو نه بهترین قول پکې دا دی چې حروف مقطعات سر بین الله ورسوله، دا د الله تبارک وتعالى او د الله تبارک وتعالى د رسول صلی الله علیه و آله وسلم په منځ کې یو راز دی. عام خلکو ته د دې پته نه لګي. مفسرین لیکلي دي چې الله اعلم بمراده بذلك ورسوله، چې الله تبارک وتعالى او د الله تبارک وتعالى رسول صلی الله علیه و آله وسلم د دې په مقصد باندې د دې د نزول په وجه باندې چې د دې کوم مقصد دی د نزول په هغه باندې پوهیږي. عقلی طور باندې عمدا سدا لکه یو سړی چاته پیغام لیږي، یو کس چاته پیغام لیږي او هغه کس په پیغام لوستلو یا د هغې په معنا او مفهوم باندې نه پوهیږي نو هغه پیغام لیږل هغه بیا څه معنا نه لري. لہذا چې کوم کلام الله تبارک وتعالی په نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم باندې نازل کو نو لازم ده چې حضور نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم د هغې په معنا او په مفهوم باندې پوهیږي. ځکه د ټولو نه بهترین تفسیر د الف لام میم دا دی چې سر بین الله ورسوله، دا د الله تبارک وتعالی او د الله تبارک وتعالی د رسول صلی الله علیه و آله وسلم په منځ کې راز دی. چې الف نه مراد الله دی، د میم نه مراد محمد صلی الله علیه وسلم دی، او د لام نه مراد جبرائیل علیه السلام دی. دا تعویلات دي، صحیح معنی الله تبارک وتعالی ته او د هغې رسول صلی الله علیه و آله وسلم ته معلومه ده. دا خو شو الف لام میم. ورپسې آیت دی ذالک الکتاب لا ریب فیه. ذالک الکتاب دا عظیم الشان کتاب، لا ریب فیه هیڅ شک نشته دی په دې کتاب کې، هدل للمتقین دا هدایت دی د پاره د متقیانو. په دې ځای کې ذالک الکتاب دا ذالک اسم اشاره ده، ذالک اسم اشاره ده د بعید د پاره راځي، د مذکر د پاره. ذالک او تلک دا د بعید د پاره اسم اشاره ده، او هاذا او هذه دا د قریب د پاره اشاره ده. چې مونږ وایو دا نو وایو هاذا، چې مؤنث وي نو هذه، او چې لري وي نو وایو ذالک، او چې مذکر لري وي او چې مذکر وي او بعید مؤنث وي او بعید وي هغه د پاره تلک لفظ استعماليږي. دلته خو ذالک الکتاب دا کتاب، نو دا خو په اعتبار د دې کتاب سره دا مونږ سره چې کوم کلام لفظي دی، دا کوم مصحف دی، کوم قرآن دی، نو دا خو مونږ ته نږدې دی. یا چې چا د دې تلاوت کولو نو بیا د ذالک معنا هغه کتاب، نو هغه کتاب معنی هم راځي، خو هغه معنا دلته صحیح کیږي نه. ذالک کله کله داسې وي چې دا اسم اشاره ده د بعید د پاره، د لرې د پاره، خدا د عظمت د پاره استعمالیږي. او قرآن مجید هم مونږ ته اگر چې په دې کلام لفظي کې یعنی په دې مصحف کې په دې کتاب کې مونږ ته نږدې دی، خو په اعتبار د رتبې سره، په اعتبار د معنا سره د دې شان ډیر اوچت دی. ځکه دې چې دی نو په دې کې یو لرېوالی هغه پکې موجود دی. قرب حسي او بعد رتبي دی ته ویل کېږي چې دا مونږه محسوسونو نه نږدې دی، خو د دې مرتبه هغه ډیره اوچته ده. خلاصه دا شوه چې ذالک دا اسم اشاره ده د بعید مذکر د پاره استعمالیږي، او کله کله دا د عظمت شان د پاره دا ذکر کیږي. نو ذالک الکتاب خپل لفظي معنی راځي هغه کتاب، مونږ به معنا کو ذالک الکتاب دا عظیم الشان کتاب،
ذالک دا عظیم الشان کتاب لا ریب فیه چې په دې کې هیڅ شک نشته دی هدل للمتقین او دا هدایت ته د پاره د متقیانو څو درجې دي. یو درجه دا ده هغه کس چې هغه د کفر او د شرک نه ځان بچ کی دته متقی ویل کیږي او هغه کس چې هغه د کفر او شرک نه او د غټو ګناهونو نه ځان بچ کی دته متقی ویل کیږي او هغه کس چې د کفر او د شرک نه د غټو ګناهونو نه او د وړو ګناهونو نه ځان بچ کی دته متقی ویل کیږي. دلته کې متقی په معنا د مؤمن باندې شي چې هدل للمتقین چې د قران مجید هدایت ته د پاره د مؤمنانو اصل خدا هدایت د ټولو خلکو د پاره دی خو چې کوم مؤمنان دي نو هغه د دې په هدایت باندې روان دي. متقیان کم کسان دي الذين يؤمنون بالغیب هغه کسان چې دوی ایمان لري په غیب باندې ويقيمون الصلاه او دی قائموي منز ومما رزقناهم او د هغه سنه چې مونږ دي ته ورکړي دي ينفقون خرج کوي. يؤمنون بالغیب د دې ځنواله الذين يؤمنون تر مفلحون پورې د متقیانو علامات بیانېږي د کومو د پاره چې قران هدایت ته یعنی هدل للمتقین قران د چا د پاره د کتاب ذالک الکتاب لا ریب فیه هدل للمتقین دا بشک او بشبی کتاب چې د کومو متقیانو د پاره هدایت ته د اغي صفاتونه دا ذکر کیږي. اول دا ذکر کوي الذين يؤمنون بالغیب چې دا متقیان هغه کسان دي یعنی دا مؤمنان هغه کسان دي چې دی با ایمان لري په غیب باندې. ایمان لرل یا ایمان راوړل مونږ پښتو کې وایي ایمان راوړي د ایمان د کم ځای نه راوړي یا ایمان لري نو د دې معنا څه ده؟ ایمان ویل کېږي یقین محکم کلک یقین کول چې د الله تبارک وتعالى د طرفنا چې کوم احکامات دي یو ذکر کېږي په هغه کې اول دی یؤمنون بالغیب چې ایمان لري په غیب یعنی کلک یقین کوي په غیب باندې هغه سيزونه چې هغه د انسان نه پټ دي. غیب څه ته ویل کېږي؟ غیب هر هغه سیز چې هغه په دوو سيزونو باندې نه معلومیږي. یو حواس خمسه دي د انسان په وجود کې د انسان په قوت او په طاقت کې 15 سيزونه دي 15 حسونه دي د حسونو ته حواس ویل کېږي جمع حواس ته او دا 15 حسونه دي نو د دې وجنه د حواس خمسه ویل کېږي. تفصیل د بیانومه هر هغه سیس چې انسان یې په خپل حواس نشي معلوموله او په عقل یې هم نشي معلوموله نو د ته غیب ویل کېږي پټ دې ته ویل کېږي یعنی پټ دې ته نه ویل کېږي چې د دیوال نه اخواري یا چې دینو هغه زمونږ نه لري دې ته نه ویل کېږي. غیب دې ته ویل کېږي چې انسان یې په حواس خمسه یو د 15 قوتونه دي 15 حواس دي یو ته ویل کېږي قوت لامسه انسان په ټچ باندې یو چیز معلومي ګرم دی یخ دی نرم دی پوست دی دا په ټچ باندې معلومي دا پټول قوت پټول جسم کې دا قوت موجود دی. نو یو انسان یو قوت دی قوت لامسه یو دی قوت باصره پسترګو باندې یو سیستم ګورو دا لند دی دا وړو کې دی دسترګو چې څومره کمال دی هغه ته ویل کېږي قوت باصره. د غوګونو قوت دی قوت سامعه او د په غوګونو باندې یو سیس سړی اوري پسترګو یې نه لیدلې په غوګونو باندې اعلان کیږي اعلان سړی په غوګونو باندې اوري یو پټ سیس خبر وتراشي چې یو فلاني وفات شوی دی خدا پټ نه دی دا غیب نه دی ځکه چې د دې ادراک او د دې معلومات مونږ په غوګونو باندې وکړل. نو په قوت لامسه د لمس د ټچ قوت باصره د سترګو قوت سامعه د اوریدو قوت او بل قوت ذائقه د جبه قوت چې سړی په جبه باندې اوسیس کیږي اسه کدا د رنگ ته ګوري شربت ته ګوري دا پته بدرتنی چې دا پیکه دی دا خوګ دی دا تاریخ دی خو چې کله هغه د جبه سره ټچ شي نو هغه ته بیا انسان ته هغه پته لګي چې آو دا چې دی نو دا تاریخ دی یا خوګ دی نو دې ته ویل کېږي قوت ذائقه. قوت شامه د پوزې قوت انسان ته پته نه لګي چې پوزه بندي نو ډیر سيزونه داسي چې خراب وي داغه د بوی یا د خوشبو یا د بدبو پته وته نه لګي دې ته ویل کېږي قوت شامه د بویولو طاقت. نو بعضي سيزونه دي لکه اوس تا یو سيز راواغستو بوی دې کوتا وي یاره دا خو خراب دی نو اوس دا خو چې غلطه خوري نه پته ویلږي چې دا خراب دی او قسم دې د مخ کې نه ته څنګه پته ولګي دا نو دا غني غیب شو نه دا غیب نشو دا خو تاسو د خپل حواس باندې معلوم کړو. نو غیب هر هغه سیس ته ویل کېږي چې هغه په پوزه باندې په غوګونو باندې په سترګو باندې په جبه باندې یا په وجود په بل په لمس په قوت باندې نه معلومیږي او په عقل یې هم نشي معلوموله. اوس دلته په بورډ باندې زولي کما 2 جمع 2 جمع 2 او تا ته جواب کې ولیکل شي یا دی ولیکل 2 جمع 2 ضرب 2 نو اول ضرب کیږي 2 2 نه 4 او بیا سره 2 جمع کړي جواب به راځي چې خلک ماشومان ته خلک ولیکي 2 جمع 2 نو اول 2 2 جمع کی نو 4 شي بیا چې 2 کې ضرب ورکی نو 8 شي نو جواب یې 8 راولي
او مونږ جواب راولو چې نو اوس به دا واړو چې دا خودي ته د پټ سیز علم دی وګوره اول ضرب مخکې کو بیا جمع دا پټ سیز نه ځکه چې دا په عقل معلومیږي نو کوم سیز چې په عقل باندې معلومیږي نو هغه تم غیب نشي ویلې غیب ویل کېږي هر هغه سیز چې هغه په قوت په پنځو قوتونو باندې په حواس خمسه باندې او په عقل باندې د هغه ادراک نکېږي لکه وحی دا فرشتي دي قیامت ته جنت ته دوزخ ته او په خپل باندې ذات الهی دام د غیوباتو نه دی دا خو مونږ ته نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم ویلي دي مونږ لیدل نه دي لہذا د نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم هر خبره رښتونی ده د هغه ارشادات مفی او نفمندی او زکه زمونږه د هغه په ارشاداتو باندې درجه د یقین محکم ده یعنی د ایمان ده لہذا الله تبارک وتعالى ارشاد فرمای الذين يؤمنون بالغیب معنی دادا هغه کسان متقیان هغه کسان دي یؤمنون چې کلک یقین کوي یؤمنون چې موږ ایمان وروړي یا ایمان لري د دې معنی بسوي کلک یقین کوي کلک یقین وي په دې خبره بالغیب په پټو سيزونو یعنی کوم پټو سيزونو ماته واستوي لکه فرشتي قیامت جنت دوزخ ذات الهی دا څومره سيزونه چې مونږ منو دا د غیب نه دي دا پټ سيزونه دي په حواس خمسه نه معلومیږي او عقل ادراک نشي کولی ويقيمون الصلاه بل صفت د متقیان ودادي چې دی به قائموي منز ومما رزقناهم ينفقون قائموي منز دا قائمول قران کې چې چرته راغلي نو دا سن دي ویلي چې منز اوکي بلکې دا سي ویلي دي چې منز قائم کې د اقیم الصلاه د اقامت الصلاه د لفظ دا راغلي دي نو اقامت ویل کېږي اقامت الشيء توفیه حقه چې اقامت د یو سیز ویل کېږي د هغه پورا حق ادا کول یعنی منز سره د حقوق ظاهری او د باطینی ادا شي حقوق ظاهری دادي چې د سنت مطابق د منز ټول ارکان هغه وش چې څنګه نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم فرمایلی دي صلوا کما رأیتمونی اصلی چې داسې منز کوي لکه څنګه چې زه منز کوم نو منزو د خپل سنتو د مستحباتو د واجباتو او د فرایض سره ادا کول دا د دې هغه ظاهری حقوق دي او باطینی حقوق یې دادي چې الله تبارک وتعالى ته انسان ودرېږي او داسې په خپل ځان دا کیفیت راولي چې گویا کې ما الله گویا کې زه الله وینم نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم ارشاداتو کې راځي چې فعبد الله كأنك تراه د الله عبادت چې کې یعنی منظم د الله عبادت ته نو داسې عبادت کوه كأنك تراه گویا کې ته الله ویني او الله تعالی گیای چې سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك د الله حمد او ثنا معنی سره دا یادول پکار دي چې انسان کله مونږ کی چې د پته لګي چې دا سینې چې بس سبحانك اللهم عمر ټیم نه تیرو بیا انسان رکوع تلی نه بلکې دا په خشوع او په خضوع او په عجزه سره د الله حمد او ثنا بیان شي او بیا چې دینو داسې عبادت گویا کې مونږ الله وینو او الله تعالی گیایو خو کدا نیت هم نه جوړیږي فإن لم تكن تراه فإنه يراك نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چې دا عقیده او سوچ نه جوړیږي چې زه الله وینم نو دا سوچ خامخا جوړ کړه چې الله ما ویني زه الله ته ولاړم نو بیا به دا غي عبادت خون دا به نورم سی وای نو ویل کېږي چې اقامت الصلاه یقیمون الصلاه او دی منځ قائمي اقامت ویل کېږي اقامت الشیء توفیه حقه د یو سیس پورا حق ادا کول د اقامت ویل کېږي نو د منځ حق ادا کول چې ظاهری حقوق هم ادا شي او باطینی حقوق هم ادا شي ظاهری حقوق د دې ارکان او د دې کې کوم سنت او واجبات دي چې هغه ټول پکې ادا شي صحیح طریقې سره او ظاهری باطینی حقوق یې دادي چې په خشوع او په خضوع او د احسان په کیفیت باندې انسان ولاړ وي احسان کیفیت دا زمونږ استاسو د پښتو ورته احسان نه بلکې احسان نه مراد د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه تاسو چې احسان څه شی دی هغه ورته ویل چې د الله عبادت کوه كأنك تراه گویا کې ته الله ویني فإن لم تكن تراه فإنه يراك کته الله نه ویني نو دا کیفیت جوړ کړه چې الله تا ویني په دې کیفیت په دې عاجزه او خشوع او خضوع په دې کیفیت او په دې کیفیت چې گویا کې ته الله ویني یا ته الله ویني نو په دې باندې منځ کول د اقامت الصلاه ویل کېږي په معنا پوه شئ مخکې یقیمون الصلاه مخکې چې کوم معنا کوله او دینه پس چې کوم معنا کوي د کې به فرق کی مخکې به تاسو چې منځ کې یعنی بس انسان ودرېږي بس زر داسې داسې بس منځ ختم شو او اوس چې تاسو معنا کوي د یقیمون الصلاه دا معنا به چې منځ د پورا ارکانو سره د سنت او واجباتو سره د عاجزه سره د دې سوچ او چې انسان په دې سوچ درېږي چې زه الله وینم او کدا سوچ نه جوړیږي نو دا سوچ وي چې ما الله ویني دي ته اقامت الصلاه ویل کېږي متقیان هغه کسان دي چې هغه قائموي منځ ومما رزقناهم ينفقون او د هغه سنا چې مونږ دي ته ورکړي دي مونږ دي ته رزق ورکړي دي ينفقون نو دا دوی خرج کوي دا دوه قسم دي حسیم دي او معنویم دي
حسی لکه مونږ تاسو چې کوم خوراک څښاک کو دا رزق ته دا حسی دی. معنوي مال، اولاد، علم، معرفت دا ټول د رزق حسی دی. یو انسان عالم دی دام د لپاره رزق دی. یو انسان چې دی نو هغه اولاد دی دام د رزق دی. معرفت ته د کې پیژنګلو د حق دا دام د لپاره رزق دی. متقیان هغه کسان دي چې ایمان لري په غیب باندې، مونږ قایمي او چې مونږ دي ته کوم رزق ورکړي دی د هغې نه دي خرج کوي. نو آیت مطلب اوس دا شو الذين هغه کسان یؤمنون چې دوی ایمان لري یعنی کلک یقین کوي بالغیب په پټو سيزونو او یقیمون الصلاة او دوی قایموي منځ ومما او د هغه سنا رزقناهم چې ورکړي دي مونږ هم دوی ته ينفقون دوی خرج کوي. مخکې آیت کې الله تبارک وتعالى فرمای والذین او هغه کسان یؤمنون چې دی یقین کوي بما په هغه څه انزل الیک چې نازل کړي شوی دی تا ته وما او په هغه څه انزل من قبلک چې نازل کړي شوی دی مخکستانه وبالآخرة هم یوقنون او دوی په آخرت باندې په ورځ د قیامت باندې هم یقین لري. په دې آیت کریمه کې الله تبارک وتعالى د مؤمنانو بل صفت بیانوي. مخکې صفتونه ذکر شو، اوس په دې آیت کې الله تبارک وتعالى ارشاد فرمایي چې صرف دغه سيزونه کافی نه دي بلکې په هغه کتاب او په هغه احکاماتو بم یقین کوي کوم چې اے نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا تاسو ته راغلي دي، تاسو ته نازل شوی دي یعنی قرآن مجید دی. وما انزل من قبلک او هغه چې د تاسو نه مخکې کوم احکامات دا نازل شوی دي نو دیته چې دینو په دې باندې به یقین کوي، په دې باندې به کلک یقین کوي یعنی ایمان به پیروړي. د ایمان راوړل او ایمان لرلو معنا ماته ستوکړه ایمان یقین محکم ته ویل کیږي چې کلک یقین به وي. وبالآخرة هم یوقنون او په آخرت باندې به هم دی یقین کوي. یقین معنا دلته کې اکد یؤمنون اغا صفت چې دینو دلته ذکر شو وبالآخرة هم یؤمنون. د یوقنون سمانا هم یؤمنون یا د یؤمنون سمانا هم یوقنون. الله په خپل باندې ذکر کړه مونږ وې کنه چې د یؤمنون معنا سره یقین کول او وبالآخرة هم یوقنون کې هغه معنا په دقه الفاظ باندې الله تبارک وتعالى ذکر کړی دا یعنی د دې معنا دا ده چې په دې نورو سيزونو هم ایمان لري، په غیب به ایمان لري چې د کوم نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته کوم احکامات نازل شوي دي په دې بم ایمان لري، کوم چې د دین مخکې نازل شوي دي په دې بم ایمان لري او ورځ د آخرت باندې بم ایمان لري. نو د ایمان د پاره د یوقنون لفظ راغلی دی گویا کې یقین کول. یقین څه ته ویل کیږي؟ د علم هغه پختګي، د معلوماتو هغه پختګي چې په هغه کې د شک او د شبهه گنجائش نوي. نو په ورځ د آخرت باندې به هغه داسې کلک یقین کوي چې شک او شبهه په هغه کې نوي. د دې صفاتونو نه پس د دې ترجمه ته وګورئ نو بیا د بل آیت وایو والذین او هغه کسان یؤمنون چې دوی ایمان لري بما په هغه څه انزل الیک چې نازل کړي شوی دی تا ته محبوب صلی الله علیه وسلم. دا الیک دا کزمیر حضور صلی الله علیه وسلم ته کا تاسو لبرازی ور وخت سره د کما معنا ده ته یا تاسو د یو کس د پاره استعمالیږي او دا کوما تاسو دوا کسان او کوم دا تاسو ډیر کسان دا السلام علیکم چې مونږ وایو او دا بجګان دی وی السلام علیکی یا وی جزاک الله. نو دا جزاک الله جزاک الله جزاکم الله دا چې دی نو دا د کزمیر دی. نو الیک دا د واحد مذکر د پاره کې استعمالیږي. الله فرمای او دوی یقین کوي په هغه کتاب په هغه احکاماتو په هغه څه انزل الیک چې نازل کړي شوی دی اے محبوب صلی الله علیه وسلم تا ته وما انزل من قبلک او په هغه څه چې نازل کړي شوی دی مخکستانه. د ادب ترجمه چې مونږ وایو تاسو نه خدای ځکه چونکه ضمیر د کدی نو مونږ د دې وجنه د داستا لفظ استعمالو اگر چې د ادب تقاضا ده چې مونږ وایو چې نازل کړي شوی دی مخکې تاسو نه نو د دې ځکه ک ضمیر دی او الله تبارک وتعالى د واحد ضمیر استعمال کړی دی نو بیا وک مونږ تاسو وایو کې دي چې نورم بیا کرام او شک ور سره راشي چې نورم بیا کرام ځکه مونږ وایو چې اے محبوب علیه الصلاۃ والسلام دی یقین کوي په هغه څه چې نازل کړي شوی دی تا او په هغه څه چې ستانه مخکې الله تبارک وتعالى نازل کړي دي وبالآخرة هم یوقنون او دی په آخرت باندې هم یقین کوي. اولئک دغه خلق علی هدن په هدایت باندې دي من ربهم د جانبه د رب خپلنا واولئک او دغه خلق هم المفلحون هم دوی کامیاب دي. مخکې مونږ وې چې قران مجید هدایت ته د پاره د متقیانو بیا مونږ چې متقیان هغه کسان دي چې په غیب باندې
په پټو سيزونو باندې هغه ایمان لري، منځ قائمي، الله چې وته کوم رزق ورکړي د هغه نه دی خرج کوي، او بیا د نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم چې کوم احکامات نازل شوي دي، کوم کتابونه چې مخکې نازل شوي دي، په هغه یقین کوي، او په ورځ د قیامت په ورځ د آخرت هم یقین کوي. دغه یقین کوونکو خلقو لپاره الله فرمایي عمده په هدایت باندې دي من ربهم، د الله تبارک وتعالى د جانبنا، چې کوم د الله تبارک وتعالى د جانبنا په هدایت باندې دي، مطلب دا چې د الله تبارک وتعالى چې دی له توفیق ورکړي دي نو دی په هدایت باندې دي، او عمده خلق کامیاب دي. دې ځکه د مفلحون لفظ راغلی دی. مفلحون لفظ جوړ شوی دی د فلاح نه، او فلاح هغه کامیابی ته ویل کیږي چې د هغه په لمن کې د دنیا او د آخرت ټول سعادتونه، ټول برکتونه او ټول کامیابی راغلي وي. هغه د پاره په عربي کې لفظ د فلاح راځي. نو گویا کې د فلاح معنی مونږ کو چې دی کامیاب دي. د دې کامیابی معنی او د عام کامیابی معنی دنیا کې یو انسان دی په لسم کې پاس شي، مو وی لسم جمعات کې کامیاب شو، یو لسم لبیا تیاری کوي، یو لسم کې پاس شي، دو لسم لبیا تیاری کوي، دو لسم کې پاس شي، د لسم سوال لسم ایم ایس کی، بی ایس کی، ام فل کی، او پی ایچ ډی کی، بیا د نوکرۍ پسې منډي وي. نو دا کامیابی دي، خو دا جزوی کامیابی دي، وړې وړې کامیابی دي. د دې نه پس بیا د بلې کامیابی ضرورت دي، بیا د بلې کامیابی ضرورت دي. د مفلحون لفظ چې نه هغه معنا دا ده چې د دې نه پس بیا د بلې کامیابی ضرورت نشته. دا داسې کامیابی ده چې د دې په لمن کې د دنیا او آخرت ټول سعادتونه، ټول برکتونه او ټول کامیابی الله یې خو دي. نو په دغه سيزونو باندې که څوک عمل کوي، گویا کې الله تبارک وتعالى اغلا د دنیا ټول سعادتونه او خوشاله ورکی. اولئک دغه خلق علی هدن په هدایت باندې دي من ربهم د جانبه د خپل ربنا، و اولئک او دغه خلق هم المفلحون، هم دي کامیاب دي. وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و اصحابه اجمعین.